السلام علیکم ډیوال لرنینګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. واتساپ به تاسو ټول استعمالوئ خو د واتساپ ځینې داسې فیچر دي داسې ټریکس دي چې په هغه باندې تاسو نه پوهیږئ. لکه د مثال په تور باندې یو کس موږ ته میسج وکړي یا په ګروپ کې میسج وکړي هغه ډیلیټ کړي او موږ یې په ټایم باندې ونه ګورو. نو بیا زموږ په اړه کې شک چې یاره دا به څه شی لیکلي څه کم میسج به کړی نو دغه ډیلیټ شوی میسج به موږ څنګه ګورو. نو د نن ورځې په ویډیو کې تاسو ته د واتساپ اووه داسې امیزنګ فیچرز ښیم داسې ټریک درته ښیم تاسو به ورته حیران پاتې شئ. نمبر 1 کله کله داسې وشي موږ ته یو ملګری وایي یاره دې نمبر ته راله واتساپ وکړه پکچر ورته سینډ کړه یا ورته دا میسج سینډ کړه نو موږ راولګو هغه پردی نمبر په خپل موبایل کې سیو کړو ځکه چې دغه سیو کېدو نه بغیر ورته موږ میسج نشو سینډ کولی. نو د نمبر د سیو کېدو نه بغیر به موږ یو کس ته واتساپ څنګه کوو. نو اسانه طریقه ده را به شي واتساپ ته او دلته په دې سرچ بار کې به ولیکئ یو ټیک شو چې یو دې ولیکو دلته به ستا نمبر راشي دې نمبر کې به هغه نمبر ولیکي کوم نمبر ته ته میسج کول غواړي. واتساپ ته دغه نمبر ته زه واتساپ کول غواړم نو دا به ځان ته سینډ کړي بیا بل ته راشي په دې باندې به کلیک کړي ټیک شو چې په دې باندې داسې کلیک کړي نو اوس به راشي په دې باندې کلیک کړي چیټ ود دس نمبر چې په دې کلیک کړي نو دلته ورته میسج کولی شي یعنې که پکچر ورلیږي وایس ورلیږي یا ورته ټیکسټ لیږي نو دلته لیږلی شي او نمبر به ستا سره په موبایل کې سیو کېږي نه. اچھا نمبر 2 کله کله داسې وشي چې موږ یو ملګري ته میسج وکړو یا یو ګروپ کې میسج وکړو هغه به ډیلیټ کړو نو خلکو له په اړه کې شک پیدا کړو چې یاره دې به څه شي لیکلي نو دغه میسج موږ ایډیټ کوو څنګه چې یاره موږ یې ډیلیټ نه کړو ایډیټ یې کړو دغه ټیک کو به سینډ کړو. نو را به شو واتساپ ته او واتساپ کې د مثال په توګه باندې دلته یو میسج لیکم هلو هاو آر یو ټیک شو او د مثال په توګه دغه میسج زما نه غلط شو دا اوس ما سینډ کو نو زه څه کار کوم زه دلته راځم په دې باندې کلیک کوم بیا راشم دلته ډیلیټ او ډیلیټ فار ایوری ون ټیک شو. نه موږ به داسې کوو داسې دې باندې دا لانګ پریس ونیسو داسې بیا به راشو دلته دا 3 ډاټ چې کوم دی دې ته به راشي ګوره دا 3 ډاټس نه دي په دې تاسو کلیک کړئ بیا به راشي چېرته دې ایډیټ ته ایډیټ ته به راشي چې په ایډیټ باندې کلیک کوم دغه میسج به تاسو ایډیټ کوئ ګوره دا زه اوس ایډیټ کوم بیا به چې کې سینډ به کوئ دغه میسج ایډیټ شو. نمبر 3 کله موږ یو ګروپ کې وایس وکړو د راز میسج وکړو پکې یا پکچر سینډ کوو ملګري ته د راز پکچر نو هغه بیا لیک شي نو موږ په څه طریقه باندې داسې وایس کوو یا پکچر به چاته سینډ کوو چې هغه څوک شیر کولی نه شي یعنې چې نه لیک کېږي نو دا به څنګه سینډ کوو. نو اسانه طریقه ده راځو واتساپ ته پهله په وایس باندې ټرای کوو چې وایس زموږ نه لیک کېږي داسې به څنګه سینډ کوو بیا پکچر باندې ټرای کوو د مثال په توګه باندې دغه نمبر دی ته زه یو وایس سینډ کوم نو را به شم چېرته په دې مایک باندې زه کلیک کړم دا به راسې به راوځم لاک به کړم اوس به زه خپل میسج ریکارډ کړم چې خپل کله میسج ریکارډ کړم نو دغه یو سرکل تاسو وینئ دا وړوکی غونته کې سرکل چې دی دا په دې به تاسو کلیک کړئ چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو اوس تاسو میسج چې کوم ریکارډ شي تاسو کوم میسج سینډ کړئ دا چې چاته لاړ شي هغه به صرف یو پیره وګوري بس یو پیره هغه پلی کړي اټومیټیکلی به هغه ډیلیټ شي دا میسج دا فارورډ کولی چاته نه شي دا نو ون ټایم باندې به دغه میسج لاړ شي هغه به صرف وګوري هلته واوري او ډیلیټ به شي اټومیټیکلی دغه شانته موږ پکچر هم سینډ کولی شو. پکچر به څنګه سینډ کوو د مثال په توګه دغه یو کس ته زه یو پکچر سینډ کوم نو په دې مې کلیک کوم بیا رالم ګیلري ته او دلته نه زه یو پکچر رالم دغه یو پکچر د مثال په توګه باندې زه رالم دغه پکچر مې راواخیستو اوس به تاسو دلته راشي دغه وړوکی سرکل چې کوم دی په دغه سرکل به تاسو کلیک کړئ داسې ټیک شو او بیا به سینډ کړئ نو دغه کس ته چې دا میسج لاړ شي دا پکچر ورته لاړ شي دا به صرف اوپن کړي یو پیره به وګوري او بس اټومیټیکلی به ډیلیټ شي یعنې دا سکرین شاټ هم نشي اخیستلی. نمبر 4 کله موږ واتساپ کې ګروپونو کې میسجونه ګورو نو مختلف قسم پکچر پکې میډیا فایل پکې وایس وغیره پکې نو هغه ټول راځي زموږ ګیلري ته ډاونلوډ کېږي نو دغه ډاونلوډ کېدو نه بچ کېدو لپاره موږ څه کار کوو واتساپ کې به سیټینګ ته راشو چې سیټینګ ته رالو په دې سیټینګ به تاسو کلیک کړئ بیا به راشي چېرته سټوریج اینډ ډیټا سټوریج اینډ ډیټا باندې تاسو کلیک کړئ دلته بیا به راشي دلته وین یوزینګ موبایل ډیټا په دې به کلیک کړئ ټیک شو او دلته دا ټول کلیکس چې کوم دي دا به آن چیک کوي ګوره فوټو باندې به آن چیک کو لګوئ آډیو ویډیو ډاکومنټ وغیره دا به ټول آن چیک کوي به اوکې کوي او دلته یوز لیس ډیټا پار کالز دا به هم آن کوي تاسو نو اوس تاسو په ګروپونو کې میسجونه ګورئ نو کومه ډیټا چې دا کم پکچر وغیره چې دي وایس وغیره دا ټول ګیلري د اټومیټیکلی نه ډاونلوډ کېږي. نمبر 5 موږ به چاته ځان افلاین څنګه شو کوو یعنې موږ په واتساپ باندې انلاین یو او خلکو ته به افلاین کارو نو کله کله دا ضرورت پیښیږي نو اسانه طریقه ده چې واتساپ ته تاسو راشئ
سیټینګ ته به راشئ او سیټینګ کې به چېرته راشئ پرایویسي ته. په پرایویسي تاسو کلیک کوئ، بیا به دلته راشئ دا فرسټ آپشن چې دی لاست سین ان آنلاین، په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو بیا څه کار وکړئ، د نو باډي ته به راشئ، په دې به کلیک کوئ او دا سیکنډ آپشن چې دی دلته به دې باندې کلیک کوئ سیم ایز لاست سین، په دې به کلیک کوئ. ٹھیک شو؟ چې به دې تاسو کلیک کوئ نو اوس که تاسو په واتساپ باندې آنلاین وئ خو خلکو ته به آفلاین ښکارئ. نمبر 7 واتساپ باندې به تاسو په ګروپ کې یا ملګري ته ویډیو سرکل میسج څنګه سینډ کوئ. دا ډېر ښکلی فیچر دی. د مثال په توګه باندې دغه نمبر ته زه ویډیو سرکل میسج کوم، داسې کار به وکړئ دا کیمره چې کوم ښکاري په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، داسې بیا بره بوځئ. ټیک شو که نه؟ خو دا یو سرکل میسج دی، ګوره ویډیو سرکل میسج دی او دلته نه تاسو دا میسج سینډ کولی شئ. ټیک شو؟ دا به چېرته لاړ شي، داسې سرکل کې به لاړ شي. ګوره دا تاسو ګروپ کې هم سینډ کولی شئ، ملګرو ته هم سینډ کولی شئ. ډېر مزیدار فیچر دی. نمبر 7 کله موږ ته ملګری میسج وکړي یا په ګروپ کې څوک میسج وکړي وغیره شي بیا ډیلیټ کړي، نو بیا زموږ پړه کې شک چې یاره دا څه شی بیا ډیلیټ کړي. نو دغه ډیلیټ شوی میسج موږ څنګه ګورو؟ نو اسانه طریقه ده. داسې کار به وکړو، دې لپاره موږ یو تھرډ پارټي ایپ ډاونلوډ کوو. تھرډ پارټي ایپ به کوم ځای ډاونلوډ کوو؟ را به شو پلی سټور ته او پلی سټور کې به دلته تاسو ولیکئ ناٹ آی سیو، یو ایپ دی موږ سره ناٹ آی سیو. دغه ایپ به تاسو ډاونلوډ کړئ. ټیک شو؟ دغه یو ایپ دی، دا ما الریډي ډاونلوډ کړی، ټرسټډ ایپ دی. ټیک شو؟ نو چې کله یو ملګری یا په ګروپ کې میسج لیکي یا تاسو ته میسج وکړي او ډیلیټ یې کړي، نو دغه ټول ډیلیټ شوي میسجونه به دلته پراته وي. ټیک شو؟ اوس ګوره دلته زه دا کولاوم چې کوم میسجونه چا ډیلیټ کړي هغه ټول به دلته ما سره راسره یې پراته به دلته. دا ګوره دلته کوم میسجونه چا ډیلیټ کړي دغه ټول میسجونه دلته په دې کې پراته دي. صحیح شو؟ نو ټریک به ته په روانو ویډیو کې ښیم چې د واتساپ د چیټ په ذریعه باندې موږ څنګه د یو کس ګیلري کتلی شو، دغه سره کوم ټایپ ډیټا په ګیلري کې سیو ده. نو که ویډیو نه تاسو فایده شوي وي، ویډیو خوښه شوي وي، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي. تھینک یو ویری مچ.